د نن شنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د عامه روغتیا وزارت وایي د بلخ په کودبرګ سیمه کې د 15 میلیون افغانیو په لګښت په عصري او مجهز وسایلو سنبال 50 بستریز روغتون پرانستل شو. د سویل لویدیځ زون د اسلامي او ملي پولیسو له ښوونیز او روزنیز مرکز څخه 1513 ملي پولیس فارغ شول. الحاج ملا عبدالغني برادر اخوند په دې مراسمو کې امنیتي ځواکونو ته په خطاب کې ویلي چې ځانونه د ولس خادمان جوړ کړئ او د دې ځورېدلي ولس لپاره ښه په مینه او اخلاص خدمت او د نظام ښه استازیتوب وکړئ. د بغلان په ډنډغوري ولسوالۍ کې د اسدالله خالقیار په نوم یو هیوادوال په خپل شخصي لګښت د 8 میلیون افغانیو په ارزښت یو تفریحي پارک جوړ کړی دی. د اوسپنې پټلۍ اداره وایي د 14 مریض کال په جوزا میاشت کې د افغانستان د تورغونډۍ، اقینې او حیرتان بندرونو له لارې 250,615 میټریک ټنه انتقالات شوي دي. په 201 خالد بن ولید قل اردو کې 22 تنه مجاهدین فارغ شول. د ملي دفاع وزارت اړوند د 201 خالد بن ولید قل اردو د 2مې پرې لوا په قرارګاه کې د توپچي له 2 میاشتني مسلکي زده کړو څخه 22 تنه مجاهدین د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. کابل ښاروالۍ وایي د 15مې ناحیې په شپږم ګذر کې د یو سړک د جوړولو چارې پیل شوې. د تورخم بندر مسؤلین وایي پاکستانی لوری مو له خبرو اترو وروسته په دې قانع کړی ترڅو هغه کسان چې پاسپورت نه لري او په دې هیواد کې بند پاتې دي په پیژندپاړه هیواد ته راستانه شي. د مسؤلینو په وینا د راستنېدونکو دغه لړۍ به د اختر تر ورځې روانه وي.